علماو ورونو تاسو ته به ووایم کله کله بعضې مریان دومره تیز لاړ شي کله چې سړی ورته حیران شي دا مکتب اسلام کې نه اصل کې په اسلام کې اول د اسلام کې بیخي اوله زمانه کې د خیر القرون کې یوه مدرسه و یو کتاب او مکتب او کتاتیب و درې شیان درې نومونه یې دا واړه ماشومان څه دي دا مدرسې ته اول نه راتلل دوی ته به یو ځای جوړ و دې ته به کتاب مکتب کتاتیب په دغه لفظ باندې یادېدل په دې باندې علامه ابن سحنون القرواني المالکي امام مالک صاحب د مذهب یو عالم تېر شوی 300 کې تېر یو کتاب جوړ کړی ده د متعلمینو د آدابو دپاره اول به په ټوله اسلامي ټولنه کې یو ځای به وي واړه ماشومان به هلته راتلل واړو ماشومانو ته به یې کې خط ور زده کوو واړو ماشومانو ته به یې قرآن ور زده کوو واړو ماشومانو ته به یې تجوید ور زده کوو او حساب به یې ور زده کوو دغه کې دا سلف بیا به چې له غچې نه هغه هلک راووت لږ به غټ شو بیا به یې مدرسې ته راورسېد ډېر مدرسه وه د تربیتګانو چې د انسانانو زمن پکې تربیت شي هلته مدرسې کې 3 صفته ول زه بیا هم وایم چې زه د مدرسې تعبیر کوم مکتب یعنې تعلیمګاه د تعلیم ځای د تعلیم په ځای کې 3 شیان ډېر مهم دي یو اخلاق نن موږ په ټولنه کې ځان سره فکر وکړو د مدرسې نه نیولې تر مکتبه پورې دا ډېر ضرور نه ده چې موږ ډېر قاریان فارغ کړو دا ډېر ضرور ده چې موږ انسانان متخلق په اخلاقو د رسول صلی الله علیه وسلم دا ډېر مهم ده هغه اخلاق ور زده کړو هغه اخلاق ور زده کړو سلام ور زده کړو په لار چې روان یي د لارې آداب ور زده کړو د کلي آداب ور زده کړو نه تنها ماشومانو ته هر څوک چې دلته ناست دي موږ ټول تربیې ته ضرورت لري اوس مثلا زه یو